سلامونه د سون ټي درنو لیدونکو هیله چې ټول به راته روغ جوړ خوشحاله یاستئ. یو ځل بیا زه زاهد الله ستومان ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم. درنو لیدونکو ناړۍ ولسوالۍ ته راغلی د ناړۍ ولسوالۍ د ښایستونو او منظرو پرته به دلته له ځینې قومي مشرانو سره د ناړۍ ولسوالۍ په ستونزو او مشکلاتو غږېږو. تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ، خپرونه تر پایه وګورئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. اوس هم په ناړۍ ولسوالۍ کې یو تن قومي مشر سره ناست و چې نوموړی په یاد ولسوالۍ کې د جرګو مرکو سره دی، ملک حاجي صاحب محمد طاهر سره ناست و. دې افسره به د ناړۍ ولسوالۍ په ستونزو او مشکلاتو غږېږو. تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ، خپرونه تر پایه وګورئ. سلام حاجي صاحب، څنګه یې؟ وعلیکم سلام. ښه مو شي، په خیر راغلئ بچي، هر کله راشئ. سال د صحت هم ښه دی، خاص شئ، جوړه شئ، روغه شئ په خیر سره. مننه کاکا. مخکې له دې چې راشو د ناړۍ ولسوالۍ په ستونزو او مشکلاتو وغږېږو، راځو دې ته چې په ناړۍ ولسوالۍ کې څو قومونه ژوند کوي حاجي صاحب؟ د ناړۍ په ولسوالۍ کې 5 قومونه میشت دي: سدارجي دي، مخماړي دي، کوهستاني دي، صاحب ګوار او دغه دي د نورستاني دي. نو دا قومونه ژوند کوي، څلور 5 قومونه. ګجر او ګجر قوم ورسره 5 قومونه موږ. کوم قومونه حاجي صاحب نفوذ زیات لري په ناړۍ ولسوالۍ کې؟ په اوله قدمه کې ګوار دي صاحب، په دویمه قدمه کې ګجر دي، بیا مخماړي دي او بیا ورپسې سدار دي. حاجي صاحب که راشو ناړۍ ولسوالۍ ستونزې مشکلات ته، ناړۍ ولسوالۍ کې کوم ستونزې مشکلات دي چې تر اوسه ورته دولت لاسرسي نه ده کړې او هغه ستونزې همدغه شان پاتې دي؟ اوله ستونزه خو زموږ د سړک ستونزه ده چې د ډېرو وختونو نه همدغسې شخړه پاتې ده او په دې باندې بیخي کار نه دی شوی. زموږ مریضان او هغه چې دي په وخت زمان سره خپل هغه مرکزونو ته نه رسېږي، د صحت مرکزونو ته که نه په لارو کې به اکثره مریضان دی، د زنانه بیچارهګان چې کله صاحب مهربانه ډېر هغه شي نو په دې لارې کې تر څو چې رسېږي صاحب مهربانه هغه اکثره ضایع کېږي. صاحب مطلب دا دی چې د منځه ځي او دا د سړک ستونزه چې زموږ د ډېرو کلونو دې خوا ته همدغسې پاتې ده او په اوله قدمه کې باید دغه د سړک ستونزه زموږ باید حل شي. او په دویمه قدمه کې د اوبو مشکل ډېر زیات لرو صاحب. دلته په د اوړي له خوا نه د اسد د میاشتې نه دې خوا ته دا زموږ خوړونه او چینې ټولې وچېږي او د دې لپاره پکار دا ده چې یو عمیق چا وویل شي صاحب مهربانه، ګټې ټانکۍ جوړې شي. د دې کلي د اوبو ډېر زیات مشکل دي زموږ سره او په دویمه قدمه کې همدغه د اوبو ستونزه ده. په دریمه قدمه کې زموږ د مخکیني تېر حکومت په دوران کې موږ ځمکه اخیستې ده، ځانګړې شوې ده ځمکه ورته په خپلو شخصي پیسو م اخیستې ده او تر اوسه پورې د بسترو د 20 بسترو دپاره هغه ځای موږ اخیستی و. تر اوسه پورې هغه ځای همدغسې پاتې دی او هېڅ نوی هسپتال هغه پکې نه دی جوړ شوی تر اوسه پورې. په دغه ستونزه باندې باید موږ ډېر زیات دغه یو ستونزمن یو چې دغلته زموږ لپاره یو هسپتال جوړ شي. د نړۍ په 4-5 قومونو لپاره موږ په عمومي توګه باندې ځمکه اخیستې ده په دې پورې کس کې د ولسوالۍ شاته او هغه تر اوسه پورې د هغې هغه د اعمار کولو او د هغې د جوړولو پروژه تر اوسه پورې نه ده کار شوې. هیله لرو صاحب مهربانه چې زموږ په دغه ستونزه باندې ډېر زیات هغه وشي، غور او فکر وشي چې دا د صحت بخش کې ده او د صحت بخش لپاره موږ ډېر زیات ضرورت. بل دا دی چې د نړۍ په ولسوالۍ کې موږ د برېښنا هغه نه ډېر زیات دغه یو صاحب مهربانه چې هېڅ نوه برېښنا موږ تر اوسه پورې ترلاسه نه کړله، نه په تېر نظام کې او نه په دې نظام کې. موږ غواړو صاحب مهربانه چې د نړۍ د ولسونو لپاره چې دا د برق ستونزه ډېره اهمه ستونزه ده. اوبه او دریاب زموږ په مخ کې بهیږي ډېره غټه او د بر نه ډېر دغه بې برخې پاتې او استرادي دیوالونه دي د خوړ زموږ د ځمکې ټولې د ځمکې رانه خرابې کړلې صاحب. غریب خلک یو، دومره ځمکې هم نه لرو صاحب مهربانه، په ټولې ځمکې رانه خوړ ویوړلې صاحب. د دې لپاره چې استرادي دیوالونه جوړ شي دواړو طرف ته صاحب مهربانه دا خوړ مهار شي او خلک وکولی شي صاحب مهربانه زراعتي ځمکې دي چې دا بېرته ابادې شي، د خلکو د مشکلات ورباندې حل شي او هر سړی د یو ځمکې او د یو پټي خاوند. درنو لیدونکو، واقع چې په ناړۍ ولسوالۍ کې ستونزې مشکلات ډېر دي. یوه ستونزه شته ډېره جدي ستونزه
سړک ستونزه ده د ناړۍ ولسونو غوښتنه هم ده چې دغه سړک باید پوخ شي ځکه دوی ناروغ چې په ناړۍ ولسوالۍ کې دا تر ولایته رسوي نو په لاره کې ضایع کلی نو دولت څخه د ناړۍ ولسونو غوښتنه هم ده چې دغه سړک باید پوخ شي حاجي صاحب راځو ناړۍ کې د تعلیم کچه ځوانان تعلیم تر کومې کچې پورې ځوانانو صاحب مهربانه تر اوسه پورې الحمدلله د تعلیم کچه ډېره ښه روانه ده او تعلیم کچه چې ده تر ډېر اندازې پورې صاحب مهربانه زموږ د نړۍ د لیسې د نسوانو لیسې خو په ټپه باندې اوس ودرېدلي دي شپږم صنف پورې تعلیم دی او نور دا پورته تعلیم پکې نشته دی تر اوسه پورې او د هلکانو په حساب باندې ډېره ښه هغه روان دی منظم تعلیم کېږي صاحب مهربانه اوس د مؤسساتو لپاره دا صنفونه جوړ شوي دي په اطرافونو کې په نړۍ په مرکز کې موږ غواړو صاحب مهربانه چې دا کوم مؤسسات چې دغه مشکل ته زموږ ودرېدلي دي دغه ته دوام ورکړي صاحب مهربانه چې دا پرمختګ وکړو او زموږ بچي صاحب د بېځایه ګرځېدلو د بېځایه حالاتو نه راوباسي حاجي صاحب محترم که پای کې خپل ځوانانو ته پیغام لیکلی ځوانانو ته نو ځوانانو ته مې دغه پیغام دی چې بس نور تعلیم په بخش کې صاحب مهربانه ډېر زیات کوششونه وکړو موږ پلار او مور والدین صاحب مهربانه باید دې کې ډېر توجه وکړو هر مشر باید صاحب د خپل بچو د خپل لمسو او د خپل ځوانانو لپاره صاحب دغسې زمینه سازي وشي چې په دغه په خپله په تعلیم په برخه کې ډېر زیات کوشش وکړي ډېر زحمتونه وباسي صاحب مهربانه چې خپل ځان خپل مرجع ته ورسوي خپله نهایي هغه ته نو دغه پیغام د ځوانانو ته چې بېځایه ګرځېدو نه ډډه وکړي صاحب مهربانه او بېځایه خپل وختونه تېر نه کړي صاحب مهربانه او هر ځوان دغه دنده ده دا وظیفه ده چې باید خپل ځان ورسوي دغه پیغام دی ورته ځوانانو ته ډېره زیاته مننه حاجي صاحب چې خپل وخت دې موږ ته راکړ مننه ستاسو هم مننه ډېره مهرباني خدای پاک ښه ده او آباد لري ډېره مهرباني مننه